زړه ته راتیر ور نیازک لالا راغواړم نیازک لالا له بلنه ورکوم چې راشي او خپل غزل لا سره شریک ډېر مننه ګرانه نصیب زاده رور ته دی په دواړو کتابونو باندې ډېر مبارکي وي او څنګه چې اقبال شاکر صاحب خبرو کړه نورو مشرانو خبرو کړه شمال صاحب دلی د هغه په شخصیت باندې ما هغوی خبرې وکړلې خو دا دومره خوددار انسان دی چې دلته راغلی و هغه ویزه خرابه شوې وه د پاغې حالاتو کې هم چا د لاس نه یې نیولي خو چې که مونږ ملګري راغلي یو دی مونږ ته پرون تندي باندې ولاړ دی او مونږ یې د لاس نه رانیولي یو خپل ځای ته یې بوتلي او مونږ له ښه درنه مېلمستیا کړې ده نو په داسې ټولنه کې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه بېروزګاري تېروي او خوددار او چا ته لاس نه نیسي خدای دې زموږ په ټولنه کې داسې خلک ډېر کړي ډاکټر صاحب چې کم شعرونه وویې همدغه شعرونه به نصیب زاده تنها صاحب ووایم چې جوړ کړی و بچو راپسې شور په دروازه کې جوړ کړی و بچو راپسې شور په دروازه کې دا زړه شو رانه پاتې د خپل کور په دروازه کې ویل ورک دې داسې مال شي چې د کوره پسې ورک شوي جړا جړا کې ووي راته خور په دروازه کې ویل ورک دې داسې مال شي چې د کوره پسې ورک شوي جړا جړا کې ووي راته خور په دروازه کې ویل یې زه بچیه په الله باندې دې سپارم په دواړه مخه ښکل کړم خپلې مور په دروازه کې ویل یې زه بچیه په الله باندې دې سپارم په دواړه مخه ښکل کړم خپلې مور په دروازه کې نن وخت داسې راغلی چې هر خوا نفسي نفسي ده زه ځکه خپه نیولی شوم د رور په دروازه کې نن وخت داسې راغلی چې هر خوا نفسي نفسي ده زه ځکه خپه نیولی شوم د رور په دروازه کې ویل یې تنها راشه لږ سوري ته یې د مشه وربلې کړو په مخ باندې راخور په دروازه کې ډېره مننه ګرانه ټول نړومبې خو نصیب زاده ته مبارکي وایم د کتاب په چاپ زه به صرف یو څو شعرونه ووایم چې نه یې جومات له ورکړې نه یې مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې نه یې جومات له ورکړې نه یې مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې په وینو رنګ د پښتنو کور یمه های های د رنگ رنگ حادثو کور یما او د شهید شو ارمانونو خار یم زه د لوټ شو قافلو کور یما او زه د آباد جماعتونو خار کې د یو مزدور بې دروازو کور یما او د بلوچیانو په گاون کې اوسم د ورکو شو جنازو کور یما ډېر مننه خو د ټول نه مخکې زه نصیب تنها صاحب ته مبارکي ورکوم په دغه کتابونو باندې او ډېرې خبرې خو پې ځکه نه کوم چې زمونږ په دې اباخیلو مساخیلو کې غالبا نصیب زاده تنها ډېر مشهور نوم دی د ډېرو لیکوال نه یې زه پېژنم او چې کله به د شعرونه وې او ډېره وړه او ماشومه خوله یې وه نو په هغه وخت کې هم د ډېر ښایسته شعرونه وي زه خو ډېر څه نه وایم یو 3-4 شعرونه به ووایم ګلان ګورم باغوان ګورم ګلشن آبادومه ازغیره غونډومه دا ورشو جارو کومه په منډه منډه زما د علم د غره د سره په منډه منډه زما د علم د غره د سره چینه ګورم چینار ګورم سوری لټومه او خبر د پرمختګ د لارې نه دی در په در دی خبر د پرمختګ د لارې نه دی در په در دی شپېلۍ نغمه کومه پښتانه راویښومه والسلام